او په مال دولت باندې واپس نه راځي چې په تبو کې ګریفتار شي سړی ننګیاله خامخا جنت ته به ځي د مور او پلار چې خدمتګار شي سړی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو مینوالو پښتنو د ملک نه بار او دننه ټولو ته په ډیرو ډیرو سلامونه او بیا د ثوابه د حواز د نادان صاحب ډیره شکریا چې زمونږ له دلته کې د جونګړو ته د ماتو ګوډو دیوالونو له راغې او زمونږ خوا ته تشریف راوړو نو موږ د دم ډېر شکر ګزار یو او دی وایي چې نادان وایي چې یاره خامخا به ننګیال صاحب سوی نو شروع خو به د دې نه وکړو چې ربه زه د قدرتونو باندې سالم ربه زه د قدرتونو باندې سالم داسې نیم چې ستا بدل کې به دنیا علم او ستا د دین اسلام رسۍ مضبوطه نیسمه د شیطان رټلی شوي نه پنالم او چې پتا په نالیدلې مخ مین کړم نو درپسې به محمد نوم خامخالم چې پتا په نالیدلې مخ مین کړم نو درپسې به محمد نوم خامخالم نو زه ننګیال په سود او زیان باندې پوهېږم بد که ارشم نه ارزان شي ګران به خالم او یو دوه شعر دي چې ثوابه ده پېښور دی که مردان دی ثوابه ده پېښور دی که مردان دی د کابله تر ټکه یو افغان دی اشنغر د پښتنو د سر پټکی دی شناخت د پښتونخوا کرنل شیرخان دی او یو څو شعره نور دي چې یو غریبي شي بل بیمار شي سړی واړه غمونو کې رئیسار شي سړی د دې دنیا د ناچارۍ د لاسه د پردو خپلو نه ویزار شي سړی او چې ماشومان ترېنه پیسې وغواړي جیب کې چې نه روپۍ غمخوار شي سړی چې ماشومان ترېنه پیسې وغواړي جیب کې چې نه روپۍ غمخوار شي سړی او خپې یبلې خپې په سر سرتور چې ویني دې کې به څه ګل او ګلزار شي سړی او غربت یې ورسوي داسې حد ته چې د الواد مرګ ته تیار شي سړی او چې د بېوسو په سر لاس کې نه دي رکه د کلي که سردار شي سړی او هغه به لازمي دشګر جوړیږي کله چې خېټه باندې نار شي سړی کله چې خېټه باندې نار شي سړی او لږ زورور ته سمه یخه واورئ مظلوم ته یو دم په انګار شي سړی او دلته کې حق ویل عظیم جرم دی لکه منصور غونته پدار شي سړی او نیکه نه پس د پلار نه زوی ته پاتې صرف په خروس کو څوکیدار شي سړی او قبر ته ایر شي په لالچ د دنیا سحر د خوبه چې بیدار شي سړی او هغه د هر چا په تول سپک خیږي د خپل ټبر نه چې کنار شي سړی او چې بویولې په اختیار کې نه وي نو سیکې د ګلو کمالیار شي سړی د خپلې خاورې قدر اله ورشي چې د وطنه لږ شان بار شي سړی د خپلې خاورې قدر اله ورشي چې د وطنه لږ شان بار شي سړی او اوس یارانې شوې تر مطلبه پورې دې کې به څنګه د چا یار شي سړی او انسانیت لاره څه ګرانه نه ده چې څوک یې خپله کې د کار شي سړی او بعضې ځوانۍ کې په ځان نه پوهېږي چې د شپېتو شي بیا هوښیار شي سړی او چې د جهان د وخت څپېړې وخوري نظر یې ولګي په لار شي سړی او لکه بلال په تودو شګو نسکور د مصطفی غم کې تار تار شي سړی او په مال دولت باندې واپس نه راځي چې په تبو کې ګریفتار شي سړی ننګیاله خامخا جنت ته به ځي د مور او پلار چې خدمتګار شي سړی